د بحث دوام ته ښه راغلاست. مهرباني. نو خبره دا ده چې امغه چې څنګه امریکا پیشبینی کوله چې ګنې موږ به وکولای شو اسلامي امارت په یو خانه په انزوا کې واچو، یعنی دنیا په انزوا کې راولو چې څوک په رسمیت د پیژني. نو خود په خود چې تجارتي اړیکې بند شولې، اقتصاد رکود سره مخامخ شو، بانکونه فلج شول. نو خود په خود خلک چې د اسلامي امارت سره د 40 کال په وګړو کې په جهادي کړنو کې برخه لرله، د ورځې به کار کو، د شپې به جهاد کو، امغه به بیرته د اسلامي امارت مقابل کې پاسيږي، ځکه چې ولګه خېټه خامخا وای چې څنګه څوک چې تمنګ ته څنګه شي کول سره حکومت. نو دا به دی پاسيږي او بل اخره به همدغه اسلامي امارت د خپل خلکو د خوانه بیرته سرکوب کې او راکته به کې د تبلیغات په مقابل کې پاغه کې امریکا ناکام شوله. هم دنیا پر رسمیت تقریبا نیمه پر رسمیت، دا معنی چې هغه د رسمیت پیژندنې شرایط جوړ شوی دي، مګر صرف هغه پر رسمي ډول پر رسمیت نه پیژندل چې اوس روسي پر رسمیت پیژندل دي. شاید هم روسانو ته جرأت ورکوي، چینایانو ټول دنیا ته چې بل اخره هغه یو خطبه جهان بیا په سو خطبه بدل شي او د غرب او د استعماري دړۍ چې نظم نوین جهاني په نوم یادېږي هغه نو امیدۍ سره مخ شو. هغه چې نړیوال حکومت لپاره کومې د 15 شپږو پیړیو د لپاره هڅې کړې وي، هغه بیا د نو امیدۍ سره مخ شو، هغه خوبونه د سین سره لاو شلو او بل اخره د دیموکراسي ورځ د بل نه به ان شاء الله نه یو اسلامي هوادونه بلکې ټول هغه مظلوم بشریت به دغه الهام تر لاسه کوي چې د خپل غیر انساني او د وحشي حکومتونو مقابل کې به قیام کوي او درېږي به اسلامي نظام به یو نړیوال نظام جوړ کوي چې دیموکراسي نړیوال نظام دی، اسلام به د دیموکراسي ځای نیسي. بله بیانځای صاحب، په دې وروستیو کې د افغان کډوالو پر وړاندې خاص کار په پاکستان کې بیا یو ځل پراخ عملیات پیل شوي، افغان کډوال نیول کیږي. په وار وار موږ بحثونه کړي چې او بېلابېلو تحلیلګرانو ویلي چې دغه د افغان کډوالو نیول د نړیوال قوانینو خلاف دي، خلاف ورزي ده د قانون. بیا هم پاکستان دغه کار ترسره کوي. ولې؟ پاکستان د موره غلام زېږېدلی دی. په هند کې 15 پیړۍ انګریزانو حکومت وکړ. هند انګریزانو مستعمره وه او حتی دې ته برټش انډیا ویله، یعنې دا معنی چې د برطانیې یا د انګریزانو د خاورې برخه غوښتل چې جوړې، ځکه چې ډېر سوق الجيشي اهمیت درلود او بل ډېر حاصلخیزه وه او ډېر نفوس یې درلود. غوښتل چې د بشري انرژي نه پوره استفاده وکړي او معدنیات د ټولو شیانو کې ډېر دغې لرل. مګر بالاخره د هغې په مقابل کې مسلمانان راپاڅېدل او د مسلمانانو په اول صف کې پټانان، یعنې هغه وخت موږ د هند سره سرحد لره، موږ ټول پښتانه تقریبا اوس هم 50 میلیونه د افغانستان د په هند کې ډېر پښتانه اوسېږي، مګر نوم یې بدل کړی، هلته د پټانان پښتون په ځای باندې پټان ورته ویل کېږي. نو هغوی د انګریزانو هغه خوبونه لرې کړل. بیا نو انګریزانو چې ډېر یو شیطان او هوښیار قوم دی په شیطاني کارونو کې، نو مخکې نه تیار اپشن ورته جوړ کړی چې فرض کړه موږ دغه نه وځو د هند نه او موږ نه شو کولی چې د برطانیې خاوره جوړه کړو، نو څه باید وکړو چې لا عقل د لاسه ورکړو.